محترم رشوت خوړل یعنی د نور مسلمانانو مال پنا حق سره د اخیستلو دا مرض دومره خطرناک دی د هغې نه صرف د قوم معیشت تباه کیږي بلکې جرائم پیشه خلقو ته د رشوت په ذریعه ښه د مالدار کېدو موقع په لاس میلاویږي کم سړی چې د رشوت اخیستلو په مرض کې اخته شي نو هغه بیا نه د مذهب او د قوم د مفادو خیال ساتي نه د ملک د سلامتۍ خیال ساتي هغه صرف خپل د جیب پیدې ته ګوري او د دولت په نشه کې هغه د هیڅ څیز پروا نه کوي د هغه زړه دومره سخت شي د هغه د مزغونه د رحم جذبه لري شي د دې وجه نه رشوت ورکول او اخیستل دواړه شریعت په نسبت باندې ممنوع او د دې ډېرې سختې سزاګانې راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی لعنت الله علی الراشی والمرتشی د الله پاک لعنت به رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي باندې په یو بل روایت کې راغلی دی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه دوزخیان دي په یو روایت کې راغلی دی چې کوم سړی رشوت واخلي او په ناحقه فیصله وکړي هغه به الله تعالی دومره جوړ دوزخ ته وغورځوي چې 500 کاله بلاندې روان وي خو دوزخ یخ ته به ونه رسیږي عزتمند ورونو دا څومره سخته سزا شوله نن سبا که موږ او تاسو وګورو زموږ اکثر سرکاري ځایونو کې هغه رشوت چلیږي زموږ او ستاسو په ملک د غلا نظام دا ټول په رشوت روان دی زموږ او ستاسو په عدالتونو کې ټول رشوتونه چلیږي زمنګ د دنیا ټول قانون هغه نن پر رشوت باندې روان دی عزتمند ورونو دا سمل بس طرفي وکي چې په هر محکمه کې نن د رشوت نه کار اخیستل کیږي عزتمندو د رشوت انتهایی زیاتې سزاګانې راغلي دي الله جل شانه دې من او تاسو د رشوت ورکول او د اخیستلو دواړو نه وساتي